د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي په روان کال کې 12 میلیارد افغانۍ د پاسپورت له درک عواید ترلاسه کړي دي. دغه ریاست ژمن دی چې د پاسپورت په برخه کې خلکو ته اسانتیاوې برابر کړي. په تیر یو کال کې خو تقریبا موږ تر اوسه پورې البته د 2 میلیونو یعنی 25 لکه شاوخوا کې پاسپورتونه توزیع شوي دي، خلکو اخیستي دي او عواید به تقریبا 12 میلیارد او ان شاء الله تقریبا 12 میلیارد په شاوخوا کې عواید دغه راجمع شوي دي. د دغه ریاست مسؤلین زیاتوي هر ورځ په ټول هیواد کې هیوادوالو ته له 10 څخه تر 12,000 پورې پاسپورټونه ویشل کیږي او دغه پروسه ورځ تر بلې عادي حالت ته راګرځي. په دغه شپو ورځو کې خو موږ تقریبا د 12,000 په شاوخوا کې پاسپورټونه توزیع کوو، خو زموږ ان شاء الله کوشش به دا وي چې دا پروسه عامه کړو او نور هم زیات کړو. اوس د په دغه ورځو شپو کې تقریبا د موږ په د 22 ولایتونو کې پاسپورټ عادي حالت ته راغلی ده. موږ چې څومره خلک د ورځې راغواړو هغومره نه راځي، نو دا پروسه نور عادي کېږي. خلک څوک چې پاسپورټ غواړي په یوه هفته کې رسیدګي ورته کولی شي. د پاسپورت ریاست د نوي څانګو له پرانستلو سره د خلکو لپاره زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه څانګو ته راغلي هیوادوال خوښ دي چې د پاسپورت په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې شوي. اوس کولی شي په یوه اونۍ کې پاسپورت ترلاسه کړي. دلته پاسپورت پسې راغلی ما انشاءالله کارونه خو ډېر ښه روان دي، خو موږ یې وړه غوندې ستونزه لرو د بانک. دې ځای نه چې ځو بانک ته هلته بس 400-500 کسان ولاړ نمبر موږ ته ډېر وروسته راځي. نور ماشاءالله کارونه مخکې نه ډېر ښه دي. ما مخکې پاسپورټ جوړ کړی و، په یعنې هغه کې موږ چې دا څونه په عذاب شولو، اوس هغې په پرتله موږ ډېر په اسانۍ سره پاسپورټ ترلاسه کوو. الحمدلله د پخوانۍ حالاتو نه ډېر ښه مشکلات کم شوي دي. تقریبا د ما یوه هفته مخکې ثبت نام شوی و، دغه د یوه هفته مې پوره شوی، ثبت نام نوم مې راووته، لاړم پیسې مې تحویل کړی دی. اوس به له خیره بایومټریک دی او 10 دقیقې بعد لاړ شم بایومټریک به وکړم، له خیره مشکل به مې حل شي. دغه نوي څانګې د کابل په دارالمان، تنګي ترخیل، قلعه زمان خان او د سوداګرو لپاره د حضوري چمن په سیمه کې د پاسپورت اخیستو لپاره چمتو شوي دي. تړاو باندې خو الحمدلله د اسانتیاو په رابطه باندې خو موږ خلکو ته انتظار خونې جلا جلا جوړې کړي دي. نارینهو لپاره جلا، د زنانو لپاره جلا. په څنګ کې سره د مسجدونو تنظیم شوی ده چې هلته دوی منځونه وکړي، هلته د دوی د روزمره ژوند سهولیات ورته برابر شوي دي او انشاءالله نور هم کوشش دا ده چې څومره هلته سهولت رامنځته کولی شو انشاءالله کوشش به کوو رامنځته کوو انشاءالله. د قلعه زمان خان د پاسپورت د برخې امیر وایي اوس مهال په یاده څانګه کې تر 2,000 پورې د پاسپورت د ویش وړتیا لري. هغه زیاتوي روزمره خو دا د لوی ریاست کومه پالیسي چې دا مثلا موږ ته څومره د مراجعینو حق را کړی دا چې دومره مراجعین به تاسو د ورځې کارونه ورته اجرا کوئ، په هغو کې زیاتوالی راغلی. مثلا د موږ 2,000 نفره روزانه موږ حق لرو چې باید کارونه یې دلته اجرا شي. د دې ترڅنګ د پاسپورت د ویش د تجارت څانګې ته هم ورغلو چې افغان سوداګر د خپلو پاسپورټونو د اخیستو په موخه راغلي دي. سوداګر خوښ دي چې د پاسپورت په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې شوي دي. نو په مطبوع کې اسلامي امارت د تجارانو او صنعتکارانو لپاره ډېر یو خاص سهولتونه برابر کړي. د هغې د جملې نه اوس دا د پاسپورت شعبې ته چې موږ رالو، واقعا دا ځوانان جناب امیر صاحب دوی ډېر ښه سلوک، یو خو د کار اجرا ده، بل یو ډېر نیک سلوک. یو مشکل پکې شته، مشکل دا ده چې دغه تعرفې چې خلکو ته ورکوي دا په یو ورځ کې نه تحویلېږي، یعنې دونه مشکلات ده. او دلته نږدې په خپله د ریاست کې ملي بانک شته، که دغه سیستم لږ برابر شي دا پیسې تحویلېدل لږ سهولیت پیدا شي، نور موږ خاص مشکل پکې ونه لیده، موږ ډېر زیات خوشحاله یو. نور سهولتونه یې دودي بیخي هغه دي تمام سهولت دودي آماده کړی ده. دغه ځای کې چې پاسپورټ درته اخیستي خپل کومه پوسته چې ته لرې، کوم ځای کې چې نږدې پوسته یې همالته یې ته ادرس اخلي او پاسپورټ دې همالته رالیږي. نو اوس سهولت ډېر د تجارانو لپاره ډېر سهولت دی په پاسپورټ اخیستلو کې. د تجارت د پاسپورت د برخې مسؤل وایي د دې ترڅنګ چې سوداګرو ته د پاسپورت په برخه کې اسانتیاوې برابر شوي، پاسپورټونه د سوداګرو تر کورونو هم د افغان پوسټ له لورې رسول کیږي. چې موږ باید تجارانو ته یو څه سهولتونه یا فیسیلیټیز نور برابر کړو چې دوی ته دغه د دوی پاسپورټونه کور ته ورته ورسوو.
هیڅ دوی په پازاب نه چې هغه یو سلیپ دلته موږ ورکوو بیا یو سلیپ افغان پوسټ ورکوي د دوی ادرس مکمل هغوی ځان سره لیکي ټلیفون نمبر یې لیکي د کور نمبر یې لیکي حتی ولایت وارد چې یې لیکي نو ان کور ته ورته رسیږي دغه یو سهولت دا ده. د پاسپورټ ریاست مسؤلین د راتلونکي پلان په تړاو زیاتوي چې د احصایې ملي ادارې سره د یو هوکړې په اساس هغه کسان چې الکترونیکي تذکرې لري د پاسپورټ ریاست ته به د راتګ اړتیا ونه لري. چې موږ به دې نه ایسته د پاسپورټ پروسه داسې حل ته رسوو چې بیا خلکو ته ضرورت پیدا نه شي د پاسپورټ ریاست ته مراجعه وکړي. بس چا کمپیوټري یا الکترونیکي تذکره اخیستي موږ د الکترونیکي تذکرې سره تیار تفاهمنامه لرو. البته بعضې تخنیکي ستونزې اوس هم شته چې موږ بیا د هغه تخنیکي ستونزې چې زموږ د الکترونیکي تذکرې سره حل شي یا د ملي احصایې ملي ادارې سره حل شي بیا چې یو سړی هلته بایومیټریک شوی تیار په تذکره کې هلته ډاټا شوی بیا ضرورت نشته چې هغه موږ ته دلته راشي بلکې ثبت نام به کوي سیستم د لارې نه به بیا پیسې جمع کوي بانک ته او راځي به دلته موږ خپل البته راتګ ته ضرورت نه موږ پاسپورټ هلته ورلیږو چېرته چې غواړي. د پاسپورټ ریاست له لوري د 3 نویو څانګو له پرانیستلو سره چې هره څانګه یې د 2000 پاسپورټونو د ویش وړتیا لري او هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټونه په یوه اونۍ کې ترلاسه کړي.